دا اورنگزیب بادشاہ چه عالمگیر اورنگزیب پدی تمو چه ماتا ملوشی دا راکشک و کبرجنو بدماشو او غلط و خلق سره بکی ناسته ده پاسه ده او اورنگزیب عالمگیر با نیکانو سره و عالمانو سره ناستو اجستا بیتو او پلانم پدی سوچ کری چه باچی چالا ورکم اس دوار لگیا دی پا کوشش کری اورنگزیب هم لگیا دی چه دا پلار کم نگده دوستان دی اغوی تا رجوع کئی چه دا ما پلار تا ہوا چه دا بادشاہی ما تا رکی دارا شکوام لگیا دی اغم وزیرانو تا چه کم دا پلار نزده خلق واغی تا ہوئی چه دا ما پلار تا ہوا چه سب مالے راکی سپارشو نشورو دی دا پلار تقارب هم شورو دی او چه سر بادشاہ دا حاصل اول طریقی دی اغا ٹولے گئی او دا خلقو نا دعاگانی مغواری نو دی دارا شکوہ تا چهوی چه پلان کی دی که اوڑیر نیک سلیر عالم دی او بزرگ عالم دی او اغل لارشا چه دعا دا تو که نو کدتے اکل دوانو رنگی اگر چه چاہتا ہم دا دل اخلاص نا دعا کرے دا نو بس خدای پاکی قبلی نو دارا شکوہ ولا ورغی اگر دا غسی ناس تی چه دارا شکوہ ولا ورغی اولا را پاسی زکر چه دا بادشاہ زویر شاداده دی احترامی ولو کن را پاسی دور ترغاروت او مسئلہ پرتوا و توی دارا شکوہ شاداده سے پدی مسئلہ کینا اگوینا سے ستا پا مسئلہ پدی دنشم کینا ستے اگستا مسئلہ دستا جانماز دے دستا پا جانماز نکینم وی کینم منت تکم تو دما دا بادشاہ وی کینا دیوی نا سیب نکینم ستا تا تا مخ کی پا گونٹو کینم اگا مطلب خداو چی دا خو نیک سلیر عالم دے نو چی دا عجزیو که ما تا بدواو کی بادشاہی بلا پلار ملوشی اگا و تا بیاوی دارا شکوہ دا ما پا دی جانماز کینا تر بادشاہ وینا دریز علیہ و توی خودے کینا ناستا نو بیا آغا عالم بزرگ پخپل جانماز پخپل کیناست او دی و تلا تحیاتو پا شکل کے مخامخ کیناستا خواہ کنا دارا شکوہ صاحب سل راغلی وی تال دیل راغلی ما چی تما تا دعاو کے او دا پلار دا بادشاہی ما تا ملوشی وی اخو میں دل درکولا تا پہ کینا ناستے کن اخو میں درکولا کن اللہ خو نزدیر دا ما ٹکی تا پا یو ٹکی خدا خبر منی نو ما خود درکولا تا خود کینا ناستے کن نو تو خبر اخلاص شوا ما خود دری دل بادشاہی درکولا نو تو خود کینا ناستے خبر اخلاص شوا دارا شکوہ پویشو چی دا خود کمال ٹکی ورانا لا رور میں خبر نشی اورنگزیب خبر نشی دا خبر شو اگر آئے وغیر پکینو خود قصہ کلاسی گی چاہتا اورنگزیب عالمگیر خبر شو اگر تم چاوئی کہ التکیو بزرگ عالم دے نیک سڑے دے خلینا چی کم خبر خیجی خدا پاکی پورا کئی ہے دا نبی علیہ السلام گوری فرمائی رب اشعص اغبرا لو اقسم علی اللہ لابرہو ویڈے کرتی یو سڑی بھی ظاہر ڈاول ڈال بے برابر نہیں دولی پا پہلو تی سر بے مبری او کپا خدا قسمو قولا چی قسم نے چوت پا دا ٹکی باران کی گی نو پا دیشین اسمان کے با خدا دے پا دے قسم کے دروغ جن کے خدا پا باران کی بعض انسان دا خلینا خبر ہوتی کنا پورا کئی اللہ کا پورا کئی خلینا خبر ہوتا پورا کئی ہے دا سمخ کے ماں واقعی کی ذکر کرے ہو ہارون رشید او زبیدہ پلار روانو داغی پا زمانہ کی میں او مجذوب ہو بالول نو میں او بالول پزمکا لگیا دے کرخ مرخ راخکاگی اگی خو پی جندہ زبیدہ ورطاوی چے بالول سکے بھی جنت کی کورونا جوڑو وی جوڑ کری لی وی آو وی پسو خرس ہے وی پا 10 روپے ذرے والا 10 روپے ورکڑے وی دا زمان شو پا جنت کی کورا وی داستا شو هارون رشید رو پرواو نساتل ایلی ونی سرے دے چشپش و هارون رشید خوبینی یہ خوبینی یو جنت تے و خشتا محل دے پاکے زبیدہ و سردہ نو دیدی محل ترتنو کوشش کئی نو فرشتی ہوتی ملا سپدی سکے ویدہ محل تا دموی داستانی دا زبیدی دے دا 50 روپے پرون زبیدی غشتے دے زہ ستانشتا بردے واپس کا هارون رشید بھی دا 10 روپے کے خو کمالو چراویخ شو کنا نو بیا زبیدی تاوی ما خدا غزی خوب بولی حالکہ زکتا چی ورشو چی 50 روپے دے زم بیاو کووالم پا جنت کے نو چی پی ورل اگا بیا لگیا دے بالول او کرخی راکاگی نو هارون رشید بالول اسکے وی جنت کی کورونا جوڑوں وی جوڑ کردے دی بیاو وی پسو خرس ہے وی ستا پٹولی بادشاہ پٹولا بادشاہی را کولے چی در کوم گنی نا وی پرون دے 10 روپے خرساو او نن پٹولا بادشاہ وی پرون نا لیدل سودا و نن لیدل سودا دا پرون نا لیدل وا
نه د لیدو سودا ده، نه لیدلې خو خلک په ارزان هم کوي که نه، او چې وویني خوښ یې چې نو بیا ارزانه ني بیا ګرانه شي. نو دا نیکان خلق بعالمان بزرگان خلی نه خبر اوخیږي خدای پوره کوي. نو هغه دا شکوه وی چې یاره شیخ ورانګر وای اورنګزیب خبر نشي، ارور خبر شو اورنګزیب چې دغه یو خدای له نه خبر چې دی ولته نه دی، خدا دې وته پته ولګېدل چې دغه یو عالم دی بزرگ سره دی، زه ولا دی ولا راغی چې راغی عالم بزرگ ته اورنګزیب هم د بادشاہ زوی شهزاده دی، دی وته پاسه په دې مصالحه راځه کېنه وینا نه سید نه کېنه دا غستا مصالحه ده د به مخامخ درته کېنه بیا وته وینا نه بادشاہ زوی کېنه خو چې په دویم ځل وینا اورنګزیب کېناسته نو مصالحه کېنه چې کېناسته نو دی عالم ته وی دی بزرگ وته وی اورنګزیب عالمگیر سره راغلی وی دی راغلی چې دا واره توکا چې د پلار تخت او تاج راته ملوي، تخت او تاج هغه بادشاہ یاد کړی و د تخت او تاج دوه څیزونه یاد کړ. نو دا بزرگ عالم وته وی تخت درته ملاو شو کنه نو سکه تخت ملاو شو ویل چې تاج امراته ملاو شي کنه وی تاج زمالاس کې نه دی تخت زمالاس کې ملاو شو بس الله نما خبره ومنه او شو خبره او تاج د هغه سړی په لاس کې دی چې تا ته دا او 10 د پارا لوټه ډکې او بدر تاج آیا غلام جی خو بزرگ نیک او ها اجماعت او 10 پر لاسونو بوت او باچي تاج داغه پلاس کې دي دا مو قصاص نه شو چې څنګه غلام ورته مکه او 10 والا غلام راغی لوټه وته دا کټلا او دې لاسونو دې نو د پټکی کوس کو دی اورنګزیب او اخواته کې خو چې پټکی سین کوس کو او 10 کو نه غلام ته وی بچي دا پټکی روچت کو دما په داسره کېده وی بچا سلامت لاس کې بدر کم تی پخپل نه نه ما پسره کېدا بادشاہ سلامت دا پټکی براوالم ستا غلامم د دې قابل نه چې ستا پسر کېده زره دې قابل نه چې ستا مبارک سر باندې پټکی کېدم دا پټکی خلوی خلق پسرونه کېدی لکه به دستار بنده کې چې مون طالبانو ته پټکی دو نو خو مشران استادان یې دي کړه دې قابل نه چې ستا پسر پټکی کېدم دا به سید تاسو له لاس کې درکم او تاسو یې کېره وی ته دا ما پسر کېدا نو پټکی او چت کو پسره وته کې خاود وی ز تاجم ملاو شو غالک ورته وی وی تخت خو پرون ملاو شو تاج نن درته ملاو شو خو دا هغه مولا د خدای داسې کی وی د مرادونه پاش کړل وی او ما قصه شو بادشاہ خدای ورنګي بالګیر لور نو بعضی وخت به خدای ته چغه او درخواست بکې او بعضی وخت بل کې یو خبر راشي ابم خدای اوري ابم اینی یعلم ما فی صدورکم ستاسو پسینو کې چې سپرا دلی الله ته خبردار الله علیم بذات الصدور ما ته خو چې په خلیو نه زبا ورم کنه او کله کې کوم چې ستا پروتي نو ما ته داغه پته نه لګي د کشف خواندانو ته بعضی وخت الله خو بعضی وخت یې تمونه کشف د چا په اختیار کې نه کله وته خدای خو کله وته الله نه خي لیکن الله بادشاہ انی قریب تا تنیز دې خلینا بده خبره نیوته دا خلینا او لکه بده خبره راغلی او الله دې ته خبردار نو الله دې نږدې په مکه مکرمه کې د بیت الله په خوا کې یو درې کسان ناستو یو اسخرو دوی زمانو او یو د قریش او د ثقیف ته خاندان یا یو د ثقیف او د قریش درې والا ناشتي او هغه یو بل ته وی چې لکه زمون خو خدای پاک ښکارا خبره اوري او پټه چې به اوري او کبه پټه نه اوري او چې د ښکارم اوري او کنه اوري ابل استاس خیال دی ابل چې را د ښکارا خو اوري زما خدا خیال چې مون ښکارا خبره کو الله یې اوري او پټه خو نه اوري اوس نبی علیہ السلام لری لګیاري طواف کې هغه د دین نه خبر دا بل ورته وی چې نه چې زمون پټه اوري او شترا سره نه اینو یې نه زمون ښکارا اوري او شترا سره نه اینو یې نه نو پټه به ما اوري ګوري فوراً قرآن شریف کې په نبی علیہ السلام الله پاک آیات نازل کړ دا درې کسان لګیا دي په دې سوچ فکر کې دي یو یې دواړه نوري یو یې ښکارا اوري او پټه نوري بل و چې شتا خو نه چې ښکارا اوري خو پټه بم اوري ورشه ورته وایا
چې الله تاسو ښکارو پټ سکے چې تاسو په کوټه کې دنه بربند ناست یې نو بیا هم ستاسو نه خبردار او ستاسو په زړه کې کوم شی تېرېږي هغې نه رب العالمین خبردار. اذا سألك عني عبادي فإني قريب نزدې الله لري د دومره کائناتو مالک د دومره کائناتو بادشاہ هغه لري نه هغه نزدې وي هغه نزدې موري او هغه لري ماوري. په یو جهاد کې صحابه کرام روان دي او چې په غونډه به خطل نو دی به الله اکبر الله اکبر په زور به وازونه کول. نو نبی علیہ السلام مبارک ورله आवाज ورکړه چې نرمیو کې اربعوا علی انفسکم نرمیو کې دا څه کوي چې کوم جوړی کړی دي ولې نرمیو کې چې الله ستاسو پټي موري انه قریب مجیب نزدې دې درتا او پټي موري نو چې ولې وخت دا نه مړې خراب کړي. یو صحابي وی زو سره په ساوي شاته سورم نو ما ویلا حول ولا قوه الا بالله. نبی علیہ السلام غوریدل ما ته وی چې د جنت د خزانو یو خزانه درته نه کې مې د الله رسول او خایا ویلا حول ولا قوه الا بالله د جنت د خزانو خزانه ده. علماء معلومه چې ګوره جهر مطلقاً ښکارواله من نه شو ځکه چې هغه اوخ واله شاته ناس هغه ښکارا ذکر وکړو خو هغه ډېر زیات چغې واله نغوی ته وی چې دا جهر مفرد دا ډېر چغې مو ده الله مره خراب وي تو سوی چې ګنې رو اویم نو ابا نوري دا چې ډېر چغې وام نو ابا اوري نه پټه موري ادعوا ربکم تضرعا وخفیا الله ته چې چغې وه نو پزاره وه او پټ وه پټ الله ستا ښکارم اوري او الله ستا پټم اوري الله دروازم اوري الله د شپېم اوري الله په پښتوم پیږي په عربیم پیږي په انګریزیم پوهېږي الله د ماشوم په چغم پیږي او د بوډا په چغم پوهېږي. الله نه یو شی پټ نه دی دا ټول ژبې الله پیدا کړي دي دا ټول انسانان الله پیدا کړي دي. یو کتاب کې مې چې یو واقعه لیدلې وه یو بت پرستو او بت تناستو بت صنم وی په عربی کې پسواد صنم او جمع اصنام راځي نو دی لګیا دی هغه بت ته فریاد کوي یا صنمو یا صنمو یا صنمو اے زما خدایا ابوت ته وی صنم نو سترګې ورغلې خوب ورغې نو په خوب کې د صنم په ځای ته لفظ د صمد وته یا صمد صنم په ځای یا صمد د الله نوم دی اوس اے بے نیاز بادشاہ اے حاجت روا بادشاہ نو چې ویا صمدو نو فورا الله आवाज ورکا ولی بندا ولی نو فرشتي ورته وی خدای خله خطا شو هغه خو صنم بت ته چغواله خدا صنم په دې ته صمد دخلې نه وته نو الله کافر دې ټول شپه بت ته تیرا کړی دا هغه نه غواړي او چې صخلینه غیر اختیاري خله خطا شو صمد وت نو تا ول आवाज ورکا الله وته سوي الله وی چې هغه بوت ته ټول شپه نه ټول کال چغې واله او بوت ول आवाज ور نه کړ نو که غیر اختیاري پتیر کې خلینه د ما نوم او خطا او زم आवाज ور نه کوم نو موجود کې به فرق شي موجود کې به څه فرق شي خدای پاک هغه سړی ته هغه یو ټکی نه ایمان ور نصیب کړ غیر اختیاري خلینه و غیر اختیاري او خدای پاک هغه د ایمان او د اسلام سبب وکړ نو چې مون قصدان خدای ته چغو یا الله یا الله یا الله یا الله او په دل کې بیا چغوي او جاړي وسره په جړه مل لري عزت خوشالي او بیا د شپې ورته چغوي د شپې بیا ډېر خوشاليږي او بیا د شپې په اخره سکه ورته چغوي او یقین دی چې پیغمبر علیه السلام د قران شریف آیات ما ته ویلې دي اذا سالك عبادي عني فاني قريب بندگان زما متعلق تا سوال کوي زور نږدې نو خدای بیا منی ښا پیغمبرانو دا چې خدای ته والی دي په سکندونو کې ورته الله مدد راغلی صحابه کرامو دا چې الله ته والی دي په سکندونو کې الله مدد راغلی نو زما د خبره خلاصه شو دا د عقیده خبره ده دا ولا خبره نه ده دا عقیده خبره ده چې الله نږدې دی الله څه دی
نزدې دی او هر چا ته نزدې دی او د هر چا فریاد اوري او هر انسان له پکار دی چې په تکلیف او مصیبت کې الله ته چغه وایي او عقیده هم دقه ولري چې خدای نزدې دی الله لرې نه دی بس دا عقیده دی ولرله نو بس بیا بېغم اوسه بیا اس فکر او سوچ چې ونه کې بیا به خدای ستا دعا قبلوي او دا صفت ما سوا د الله نه د بل چا نشته دا صفت ما سوا د الله نه د بل چا اوس ته ما ته دې وخت کې دې خبره اورې خو که ته لاړې او هغه سړک ته ورسېدې نو بس بیا دا صفت ختم که ته ما سره نږدې ناستې خبره به واورې خو که ته اخوا شې بیا به یې نه اورې او که ته دروازې وي نو ته به واورې خو که شپۍ بیا به واونرې او که ته ویښې خو واوبرې او کودې بیا به واونرې او که توجه دې ما ته نی نو بیا به هم نه اورې او خدای پاک داسې نه دی نه ولا خوب راځي نه ولا ستړی راځي نه پام بل خوا بدلیږي هر وخت اوري او د هر چا اوري نو دا به زمونږ عقیده وي الله دې زمونږ ټول مشکلات په خیر او په خوشحالۍ باندې بدل کړي حضرت آدم علیہ السلام رب العالمین پیدا کړ د تور اسحاق خټې نه الله آدم علیہ السلام وجود جوړ کړ او دې پیدا کړ چې کله پیدا کړ نو رب العالمین دې کې د علماو سره اختلافي اقوال دي خو زه بس تاسو د پوهې دپاره چې تاسو په پیښې هغه اسانه توجیه درته وکړم اگر طالبانو درته نه کوم رب العالمین دا فرشتې هم کېنولې او دا آدم هم کېنو او بعضې څیزونه یې ورته وښول نو هغه څیزونه داسې و چې هغه د فرشتو په علم کې نه راتلل او د آدم علیه السلام په علم کې راتلل هغه زده کولی شو او فرشتو نه شو زده کول لکه زه به د هغې یو مثال درکم لکه غم شو لوګه شوه موروالی شو خوشحالي شوه اوس فرشتې په دې نه پوهېږي په هغې لوګه خو نه راځي په هغې تنده خو نه راځي هغې لوګې تندې نه څه خبر دی په هغې پریشاني خو نه راځي هغې د پریشانۍ نه څه خبر دی او آدم علیہ السلام په دې امورو په دې ډوډۍ او په خوراکه خو که جنت کې هم پیدا دی نو جنت کې خو ټیک ده چې لوګه نه راځي لیکن د خوند لپاره خلک ډوډۍ بخوري موړوالی خو راځي که نه تنده خو په جنت کې نه راځي لیکن د خوند لپاره به خلک په جنت کې اوبه څکي نو هغه د تندې ضد خوب راغی که نه چې موړوالی دی نو دا قانون دی چې یو ضد راشي نو په هغه خلک پوهېږي څه ناسته خوشحالي آدم علیه السلام ته میلو شوه او ډېره خوشحالي ورته میلو شو په جنت کې خوشحالي نور هم زیاتېږي ځکه هغه کیفیتونه چې هغه انسان د هغې ادراک او د هغې پویه حاصلېدله او د فرشتو په هغې نه پوهېدل هغه څیزونه یې ورته وښول علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين نو یوازې آدم علیہ السلام ته نه دي ښودلی د فرشتو ته په شریکه یې ورته وښول خو علما لیکي چې د آدم علیہ السلام ذکر وشو او د فرشتو ذکر ونه شو په دې کې حکمت ده چې د علم کومه فایده و هغه آدم علیہ السلام حاصله کړه او فرشتو حاصله نه کړه بعضې حضرات وایي چې دې کې مختلف توجیحات دي خو زه راته هغه اسانې ویم چې تاسو پې پیش تحقیقي ګرانې دي طالبانو درته نه ویم او بعضې حضرات وایي چې نه دا د فرشتې خو د مخکې نه الله پیدا کړی وي نو هغوی سره چې متعلق کوم څیزونه او ورته الله په زړه کې مخکې نه اچولي او آدم علیه السلام یې وروسته پیدا کړ نو ده سره چې کوم څیزونه متعلق دي نو هغه هم درته هم خدای پړه کې واچو لکه ماشوم چې خدای پیدا کی نو مدرسه کې د سبق نه ویلې خو دې په لوګه پیژني او د مور په سینه راښکلو دی پوهېږي چې د مور سینه به څنګه راکاږي دا خو ورته چا چل نه دی ښولی دا الله ورته په زړه کې پخپله اچولي یا د جړا چل ورته خدای پاک ښولي چې دی بیمار شي تکلیف شي نو دی جاړي یا مور ته لاسونه ورچول په دې باندې دی پوهې دی خپې اړقول په دې پوهې دی چې ګرمي وشي یخني وشي نو دی جاړي په دې پوهې دی دغه رنګې فرشتو سره چې کوم څیزونه متعلق وو الله ورته زړه کې اچولي او آدم علیه السلام سره چې کوم څیزونه متعلق وو هغه دته خدای پړه کې ور واچول د آدم تخصیص یې ځکه وکړو چې دې وخت کې دته واچول فرشتو ته مخکې اچولي دي نو الله اوس د ټولو نه امتحان اخلي انبئوني باسماء هؤلاء دا څه شی دی دا څه شی دی دا څه شی دی هغه څیزونو تپوسونه یې ترې وکړل چې هغه فرشتې سره د هغوی اړو څه تعلق نشته او نه فرشتې پېژني او نه فرشته جواب ورکولی شي او حضرت آدم علیه السلام د یو څیز فرفر جواب ورکړ په جواب یې ورکړ وګوره وی انی اعلم ما لا تعلمون فرشتو ته وایي زه پوهېږم په هغه څیزونو چې تاسو په هغې نه پوهېږئ
زه اصل کې دې لپاره دا آدم نه پیدا کوم چې دې فقط زما عبادت وکړي، دا خو به کوي اخو به په مقرروم خو دې صرف دې لپاره پیدا کوم چې زما دین او زما احکامات او خلیفه شي هغه مخلوق ته ورسوي، او هغه رسول به اله کېږي چې د خپل پوهه حاصله شي، د علم وي چې د یو سړي علم وي نو بل ته به دین ورسوي، که د یو سړي علم نه دی به بل ته څه وښایي. لکه ما مونځ زده کړه زه به بل ته مونځ وښیم، او چې ما مونځ نه زده کړې بل ته به څه وښیم. ما د حج احکام زده کړي دي نو بل ته به ورسوم، او چې ما په خپله د حج احکامات نه زده کړې په حج نه پوهېږم بل ته به څه ورسوم. یو سړي د حج په دې لومبۍ ورځ باندې د مینا په دې لومبۍ ورځ تاسو د الله ټول بوت دی کې هغه 3 کاره کول دي. لاول جمره عقبه ورته وایي غټ شیطان دا پښتانه دا ولي غټ شیطان په وکانو. دویم نمبر بیا ورپسې ذبح کوي، دم شکر ورته وایي الالا. دریم نمبر ورپسې سر خري حلق ورته وایي، او څلورم نمبر بیا ځي طواف زیارت لا. خیر هغه په دغه ورځ هم کولی شي سنت دی، په سبا هم کولی شي، په بل ورځ هم کولی شي. د دوو کسانو یو بل سره جګړه راله، یو ورته وایي چې دا شیطان به مخکې ولو سر به وروستو خرایو، بل ورته وایي چې نه سر به مخکې خری شیطان به وروستو ولې. جګړه جوړه شوه، دواړه امیان دي، پته ورته نه لګي. یو سړی را روانو برګ رومال یې سر نه تاو کړی، نو اکثر هغه زمانه کې دا برګ رومال به حاجیانو سر نه تاوه. پخوا چې به حاجي د سر نه د حج نه راغی مونږ ته یاد دي چې رابغې نو څو ورځې به یې سر نه برګ رومال تاو کړی، دا به ردی نه خو که څوک بیلمراشي کې دی پکې پېژنې چې دا حاجي صاحب دی. نو دا اوس د دې غریب حج اوس نه دی کړی چې برګ رومال د سر نه تاو کړی دی. په دې ګوندلو دې میله کې چې دا کم څاروي خرڅوي دا ټیکهداران، نو دوی حجونه نه کړی خو سر نه برګ رومالونه تاو کړي. نو دې اوس غریب حج نه دی کړی برګ رومال یې سر نه تاو کړی دی، او خلک ورته هسې حاجي صاحب وایي. او چې دې دواړو دا سړی صحیح که هلکه وایي دا شیطان به مخکې ولو، بل وایي نه ذبح به مخکې کوو. وایي هغه د حاجي صاحب راغی ورېږه د هغه نه به تپوس وکړو چې هغه څنګه رانږدې شو. حاجي صاحب وایي دا د اختر په ورځ به دا شیطان مخکې ولو او که دا ذبح به مخکې کوو. اوس که هغه ورته وایي چې حاجي خو نه یم خو دغه یې خرابېده، پوزیشن یې خرابېده. هغه ورته راسټ داسې وکړو یاره وایي ما ته د هغه ځای خبرې مه کوې بیا ما له جړا راځي. ګوره هوښیار سړی دی ته وایي ما ته هغه ځای خبرې مه کوې بیا ما له جړا راځي، ځان یې په دې خلاص کړو. اوس هغې خوار حج نو کړی سي برګ رومال تړلی، نو هغه له بل ته به څه ووایي. نو قانون دا دی چې تا له خدای کومه پوهه درکړه نه پوهه به بل ته رسوې که چې پوهه دې نیسه به ورسوې. نو حضرت آدم علیه السلام ته الله خلیفه دی، د خدای احکامات به امت ته رسوي، مخلوق ته به رسوي، نو اله به رسوي چې پوهه خو یې وي که نه. اوس دا ډیوټي د فرشتو نه ده، دا ډیوټي د چا ده؟ د آدم علیه السلام. د فرشتو ډیوټي سره د هغې له الله نورې ډیوټۍ ورکړي دي، باران کې مقرر کړي دي، په هوا مقرر کړي دي، څه د مور په ګېډه کې په بچي جوړولو مقرر دي، خو ورسره تسبیحات به وایي، سبحان الله به وایي، الحمدلله به وایي. هغې له هغه ډیوټۍ دي، هغوی ته دا ډیوټي نشته چې ته شابه تعالی مې علم درک او ته کښېنه او درس و تدریس کوه، او یا په منبر کښېنه او خلکو ته تقریر کوه، او یا په مدرسه کې استاد شي او خلکو ته به دین رسې. دا ډیوټي د حضرت آدم علیه السلام. نو الله وایي چې تاسو نه پوهېږئ چې کوم انسان مقررومه به زما خلیفه وي، زما احکام به خلکو ته رسوي، او زما احکام چې خلکو ته رسوي به مولای به عالمي، هغه به عبادت هم کوي ورسره. خو د ټولو نه مخکې د عبادت نه مخکې علم ضروري دی که نه. عبادت بالا کې چې د مونځ به کله کوې ته چې د مونځ علم دې راشي، حج به کله کې حج عبادت دی چې د حج علم دې راشي. نو دله مخکې علم پکار دی. نو اوس به پته لګېږي چې زه کوم مقصد دپاره آدم پیدا کوم، هغه مقصد علم دی. ابه تاسو کې زیات دی او که په هغه کې زیات دی. نو چې هغه امتحان یې واغېشته نو آدم علیه السلام د علم په پرچه کې اول نمبر راغی. اول نمبر چې الله ته څه تپوس کو نو د هغې جوابونه یې ورکړل. او فرشتو ته خو چونکې هغه څیزونه د هغې سره تعلق نه لرو نو هغې په سر ناړو پوی نو جواب یې ورنه کړی شو. الله ځکه وایي انی اعلم ما لا تعلمون، فقط عبادت له نه پیدا کوم خو تاسو زما کوئ.
زی پیدا کوم دی لکه دی به زما عبادت هم کوي خو د عبادت نه مخکې به زما علم او زما دین خلقو ته رسوي ملا وی عالم وی د علم په بنیاد رب العالمین آدم علیه السلام له په فرشتو به ترقی ورکړه ولې بیا فرشتو ته الله حکم وکړ چې اسجدو لآدم شابه اوسو د سجده وکړي دا فضیلت د آدم علیه السلام په فرشتو په څه باندې شو په دې نه چې جنت کې اوسېږي جنت کې ټولې فرشتې پې لګیا دي دا فضیلت په دې نه دی چې دی به عبادت کوي دغه وخت کې خو آدم علیه السلام د خدای عبادت هم نو شروع کړی او فرشتې خو په اربونه کربونه کاله لګیا دي د الله عبادتونه کوي دومره عبادت کوي لا یسأمون ستړي کېږي نه پې خوب راځي نه پې ستړی راځي نه پہ تکلیف راځي نه پہ بیماری راځي کومه فرشته چې الله په کوم وخت پیدا کړی دا او کومه ډیوټي ولا مقرر کړی دا هغه ډیوټي لګیا دې امکار کوي ورسره د الله عبادت هم کوي نه لوګشته نه تندشته نه ستړی شته نه بل څه شته او دونه عبادت چې درته نشم په اسمانونو کې نبی علیہ السلام مبارک یو ځل فرمایي وی اتت السما اسمان چنګار کوي وحقت لهان تأت ودا ولا مناسب دي چوچنګيږي ولی یو لږ دې په اسمان کې داسې نشته چې ماته په فرشته په سجده نه پرتا دون عبادت کوي فرشتے او د قیامت ورځ چې څونه عبادت یې وکوای دا په اربونه کربونه نام زیات کال عبادت او چې د قیامت ورځ شي نو دی به سر پورته کی د سجدې نه څوک به د رکوع نه سر پورته کی څوک په قیام د سر ښکته کړی دی اب سر پورته کی د چا یو ډیوټي د چا بلا نو دی به سوی سبحانك خدای ته د هر عیب نه پاکي ربنا یا ربنا ای زمون ربا ما عبدناک حق عبادتک الله ستا د شان سره چې کوم عبادت مناسب وګورې غم دل نه دی کړی مونږ څه عبادت لوبه نخریم شروع کړی دی پاغي باندې په خدای پاک باندې روزي 15 په احسان ورړو چې خدای ادامه دلو کړو روزه مې دلونی روزه مې دلونی ول دا عبادت خو فرشتو کو او بیا مرته وي په سجده ورته پروزه د الله حکم سو کوئی سجده الله ته وو په طرف د آدم وا سو کوئی نه دا تعظیمی سجده او بس د الله حکم هغه وخت جایز وا پریزو ته سجده ورته وکي دغه علم په برکت باندې الله حضرت آدم علیه السلام مسجود الملائکه جوړ کړ د فرشتو مسجود چې هغه وته سجده ولګول او دغه علم په بنیاد رب العالمین حضرت آدم علیه السلام پیغمبر جوړ کو ابو البشر جوړ کو او دنیا ته راکوس کړه احکامات او دا رسول د پاره کله عبادت وي او عبادت خو فرشته کوي او فرشته به انسان په شکل کړي وکنه چې د لاندې ځه او الله سره د بچو د پیدا کېدو بندوبست هم کېدی شو په بل طریقې بچی پیدا کولی شو نه علم هغه برکتی سیز دی چې الله د علم په پرچه کې حضرت آدم علیه السلام پاس کو فرشتي پاس نشوي الله د علم په برکت آدم علیه السلام لوی په فرشتو ښکار کړه الله د علم د آدم علیه السلام د پرچه په پاس کېدو په خپل هغه په دغه فرشتو باندې د خپل هغه علم اظهار او دغه کو چې تاسو ته مانوي چې نه پوهېږئ زه پوهېږم او د علم په برکت هغه مسجود الملائکه که د فرشتو سجدګاه او د علم په برکت یې وله پیغمبري ورکړه دا یو مثال دویم مثال ته به دله راشم زمارونو حضرت دې کې ډېر مثالونه دي خو زه غټ غټ مشهور درته وایم حضرت یوسف علیه السلام چې کله جیل ته لاړ نو جیل ته د زلیخې د برکته لاړ جیل کې ورسره یو دوه ملګري شو دو کسان یو کس هغه به د بادشاه د پاره جوس تیارول مشروبات جوسونه د انګورو نه او د نورو څیزونو نه میوونه به وکړل بادشاه له به ورکړ او بل کس د بادشاه لنګري وغه بوله ډوډۍ پخوله هغه بول ترکاری پخوله دا دو کسان دغه دوه کسان چې لمسولو د بادشاه د دشمنانو او پیسې ولا ورکړې وي چې ته به دا کار وکړې چې ته په ډوډۍ کې زهر واچې او ته به ورته په دې جوسو کې زهر واچې چې دا بادشاه مړ شي هغه چې کله هغه سیس تیارو د ډوډۍ والا خو دوکه شو هغه خو په هغه خپله ډوډۍ ترکاړی کې ورته په یو طریقه زهر واچو جوسو والا اړه کې سوچ وکړه چې دې بادشاه خو موږ سره ټول عمر احسانات کړي دي موږ له تنخواه راکوي موږ سره مینه کوي او موږ د ده په برکت باندې الله موږ له روزي رزق راکوي نو ولې ظلم وکړم او وفادار هغه وانه شو اوس چې څنګه بادشاه ته ډوډۍ هم کېښودی شوه او جوس هم کېښودی شو
نو دا جوس والا په بادشاہ نور ابراهیم راغی چیرې ما خو په جوسو کې وتا زهر نه دی چولې خو دې بل مرګري په ډوډۍ کې به خامخا چولې ځکه چې پیسه وته میلاو ده او ما ته پته اسنه بادشاہ مړ نشي چې بادشاہ ډوډۍ ته کېناست نو دې جوس والا بادشاہ ته بادشاہ سلامه دا ډوډۍ نه خوري کې زهر دی ډوډۍ والا وی چې د خوم پیسې اخیستې د خوم وی چې د بده کې زهر اچوم وته بادشاہ سلامت دا جوس ونس کې دی کې زهر دی بس بادشاہ خو لاول اړه وکړ دواړه گرفتار او اورګه اوس په پته لګيږي تحقیق وکاو ډوډۍ را واغښته او سپیتا یا بل شي ته واچولا هغه خو زهر په کې واقعي ترکارې کې زهر و په مړ شو جوس را واغښته هغه پس بیا په بل شي اوس کې هغه ایس وته نه بس دا دواړه جیل ته ولېږل انویسټیګیشن تحقیق شروع دی او دا په جیل کې لا په حال پراته دي سزا ورسته ملاوي تحقیق کوي چې واقعي غلطي یو په یو الزام لګاو بل په بل الزام لګاو دواړه چې لاړه یوسف علیه السلام په جیل کې دا سره مرګري شو دواړه خوب ولید او صوبې فردي خوب جوړ کړو خو نه خوب لیدل نو دواړه حضرت یوسف علیه السلام به الته د خوبونو تعبیر ورکاو او یوسف علیه السلام لا چې الله کومه بهتري ورکړي د خپل ورونو باندې اغام ګوري پایلم او کوم علم د خوبونو د تعبیر علم دا ولا خدای پاک ورکړي نو دې دواړو یوسف علیه السلام ته کېناستل او یو ورته وی چې ما خو خوب ولیدم څنګه خوب دی ولیدم انی ارانی اعصر خمرا ما خوب لیده چې زه انګور نه چون کوم او دا غینا جوس وباسم شراب ته جوړم بادشاہ له ورکو ابل ورته وی انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا ما خوب ولید چې زما د سر د پاسه ډوډۍ پرتی دي او روانه یوسف د دې خوب تعبیر حضرت یوسف علیه السلام په اول هغوی ته د الله د توحید او د وحدانیت خبرې وکړه او بیا ورته وی د خوب تعبیر دې دا دی چې د یو ته وی تا چې وی چې زه انګور نه چوڼومه ته به خلاصېږي او بیا به د بادشاه په خپل پوسټ باندې واپس بحال کوي په خپل ځای به دې لګوي او ډیوټي به دې ومغوي چې بادشاه له به جوس جوړی او شراب به پیس کې او جوس به پیس کې ابل ته څه وی وستا ته به په سولی کېږي تا ته به سزا میلاویږي دی به بری شي په ډیوټۍ به واپس بحال کېږي او ته به په سولی کېږي او تا وی چې زما په سر ډوډۍ پرتې دي او مارغان د هغې نه ډوډۍ تښتوي داسې چې ډوډۍ وړم او مارغان ته وړي تحمل الطیر منه مارغان ته ډوډۍ وړي نو وی ته به په سولی کېږي او مارغان به یې سر غوښې تښتوي چې هغه کم کس متعلق د خوب نه د معلومه کړه چې دې بری کېږي نو یوسف علیه السلام هغه ته وی اذکرنی عند ربک وی ته به بری کېږي او واپس به په ډیوټۍ بحال کېږي نو بادشاه ته لږ ما یاد کړه چې یو مظلوم بې کسه جیل کې پروت دی او څوک پرسان حالي نشته نه مې پلار شته چې د ما تپوس وکړي نه مې رور شته چې تپوس مې وکړي نه مې خورایې شته نه مې رواره شته نه مې تربور شته هېڅوک نشته زلیخې سپېرې هم ما ته لاس را واچو هم چورلټې جیل کې د واچولو او بادشاه ته خو پته لګېدلې وه چې حضرت یوسف علیه السلام بې ګناه دی لکه ماشوم ګوۍ ورکړې وه د سینې د تیره ودونکې ماشوم ګوۍ ورکړې وه د زلیخې د یوسف علیه السلام کمیس لیدلی و که نه چې زلیخې ورپسې منډه واله زلیخې وې دا خو ما ته یې لاس را واچو یوسف علیه السلام وینا ما نه مطالبه د ګناه کوله اما شوم د مور پیر او دل هغه د مور هغه سینه پرېښوده وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين کله د یوسف کمیس ته مخکې نشلیدلی نو دا ښځه رښتونې د دې پې ورته هغې ته ځان بچکونو جامې وشلیدلې وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين او که کمیس د شا نشلیدلی وي نو زلیخه دروغجنه ده دې ته تښتېده و هغې ته کمیس راښکلی دی نو کمیس یې شلولی دی نو هغه ماشوم چونکې د قوم د هغې نه مو د تېرودونکو داسې ماشوم خبره خلک مني فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم چې وکړ کمیس د شا نشلیدلی پته ولګېده ډک مجلس کې د ماشوم خبره دروغ کېدیم نشي دلیل هم مضبوطو ورته وی چې دا خو د زلیخې ستا ګناه ده ډېره تښتېده یوسف اعرض عن هذا یوسف دې خبرې نه قلار شه بادشاه ورته وی
واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین او هغې ته وایي زلیخې ته چې توبه وباسه معافي وغواړه غلطي ټوله ستا ده خو بهر کې زلیخې زور لګولو چې یوسف د جیل ته شي که دې بار یې خلک یې ویني نو ما باندې الزامونه راځي نو جیل ته ولېږي نو فرسان حال بھی نشتا غالب تو جس چا د خلاصی امید وی اذکرنی عند ربک ما بعد بادشاہ تا یاد کی چیو مظلوم بے کسب سو کا جیل کے پروتے تپوس کا ان کے سوک نشتا اللہ وی خواہ اوہو تا دا بادشاہ تا واسطہ جوڑا کلا چی ما وطا یاد کا دا دے سوکرل تو پیغمبر دا پیغمبر ڈائریکٹ نسبت چا سر ای اللہ سر تو دا ما پرسان حال نشتا زچی یما زما تا تپوس والا سوک نشتا زدی تپوس والے فلبث فی السجن بضع سنین وکال بنورم پا جیل کے تا ٹکی دے والے اس پیغمبر گناہ نہ کہی انتی گناہ شوی دا لیکن اللہ خپشو پر یہ خبرہ زچیم نزچیم نو مانا ولی لگا نکے مانا مطالبہ کو زپیشت تپیشا سا پرسان حال زما پلاس کی زبری تپوس کو بادشاہ تا سپارشو نکے وکالا علماء کمو بیش اختلاف لري وکالا نورم پا جیل کیو او واقعی اگا یوب سزا شو اگا پسولے کم او جی پسولے کنو مارغان مراتر سرنو بیغوہ خیستلی او اگا بل تحقیق یو کن اگا خو بجوسو کے زہر نو چولی بلکہ بادشاہ دا مرگد اگا پوجا بچ شو نو اگا خو دیر اعتمادی انسانو خطا اگا واپس پخپلی ڈیوٹے بحال کا نو قرآن شریف کے اللہ فرمائی چی اگا چی کم پا ڈیوٹے بحال شو دا اگا نا خدای خبر یہ رکلا دا یوسف علیہ السلام ذکا اللہ وی تاولی دا تعالوی خبرت یہ رشو وکالا پس بادشاہ خوب لید انی ارا 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و 7 سنبلات خضر و اخر یابسات ذا خوبینم تپی غواگانی میں ولیدے و سربے میں پا خوب کی ولیدے شنوگی میں ولیدل او اوچ میں ولیدل او اوچ تشنون توشوی دی خلق مال فتورا کے شابه جواب را کے اغیوی ادغاس و احلام گڑوڑ خوبون ری وما کننا بتحویل الاحلام من دا خوبونو پا تعبیر بادشاہ سلامت نپوئی گو کہ دے اوی جوسو والا تیاد شو ہو تندیل تصور کر ادما دا جیل دوست خو وکالا مخ کے ما تویلو چی بادشاہ تا ودما خبر یادے چی خوبی ولید ورطا یاد شو دا سو شو وی بادشاہ مال اجازت را کا جیل تا میں ولے گا لکا جیل تا تدل خو بغیر دا تپوس پختنی نکیگی نا اخو داروغانا با معلومات اخلی اجازت نامہ باخلی ما ولے گا علتا دما یو دوست دیر خرچا تعبیرون و باسی اغنا بدل تعبیر دا خوبوانا یوسف علیہ السلام لاللہ اے یوسف ایوہ الصدیق مال فتورا کا دغت بادشاہ خوب لی دلی اغا وطا دا خوب علوی چی وکالا با قحط رازی وکالا با فراق سالی بلاول دا سربیق واگان فراق سالی دا او دا شنوگی فراق سالی دا وکالا با قحط رازی بیا تاسو دا میرا بانیو که چی دا وکالا کم فراق سالی بی نو دا وگی او غنم دا محفوظ که ده غلا محفوظ که ده او غلبا تریشر خواغ زمانه که نوی خو غوبل کوي بنا جوار بٹا کوي نا غوبل کوي بنا دا با پخپلو وگو کی محفوظ پری ده نو پا ٹوکر که بیوا چولو او دا پاسا بے لیو که گیر چا پیرا ابا محفوظ پراتو او دق استاسو مشرانو دا غنمم کری دی چه کم غنم بے تخم لساتل نو موٹے بے تے جوڑے کلی موٹے بے سنبال کے خو دے نو چه کم غنم آغا پا آغا موٹے کے دن نئی دستکے دا لسکال دے پراتی ابا چنجے نکی او نو باغی تسپگے وردے دا چلے وطاو خو بادشاہ چه پوشو چه دا خورر قابل لکتی خوب تعبیر سرے را دا چلا مو خواو ویلار شد لک راولے یوسف علیہ السلام بس استاد راغی بادشاہ دے غوالی اغوی داسے چه تا اوزم اوسو لنو زمان لاول زما دا خبر تحقیقو که چه غلطی زماو که دا زلیخه وا چه پتاو لگی سبا زمزخو پیغمبری جامع میں داغ منا نشی لاول معلوماتو که چه لار زلیخه تاوی رشتیا الوایا معشوم خو گوئی کرده دا خود تا رشتیا الوایا زلیخه وی انا راوتو عن نفسه دا مات مطالبه کرده دا غلطی زماو فستعصا مزانه رانا بچ کرده
غلطی زما وه. بس چې دا خبره دنیا ته ښکاره شوه، یوسف علیه السلام لاړ. نو چې لاړ او بادشاه ته ودرېده، نو بادشاه ورته وی تا له وزارت درکوم. اوس دا وزارت یوسف علیه السلام ته میلو شو، د چا په برکت میلو شو؟ د علم په برکت. د علم په برکت وزارت میلاویږي. او الله ولا دا سیستم جوړ کړ. دا علم د خوبونو خدای ورکړو، د علم په برکت ورته وزارت میلاویږي. ګنې جیلي دی او د جیل نه مخکې حضرت یوسف علیه السلام د وزیر مریی دی او بې کسبې څوک جیل کې پروت دی. وزارت میلاویږي د چا د وجې میلاویږي؟ علم د وجې نه. نو وایي تا زه وزیر جوړومه، خوښوه ځان له وزارت. کم وزارت دله درکمه؟ ستا د خوښې وزارت کم وزیر دې جوړ کم؟ او ته څه وایي؟ اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. مالک وزارت راکې. نو علما لیکي چې وزارت زراعت راکه، ځکه چې دا قصه اوس به قحطونه راځي، نو چې هغه سیستم دله برابر کم. او څوک وایي چې نه وزیر خزانه، خزائن الارض وزیر خزانه مې مقرر کا چې زه دله مال محفوظ کم، د قحط به وروستو راځي. خو صحیح دا ده چې خزائن الارض ځمکې خزانې زراعت والا وزیر مې جوړ کړ. انی حفیظ علیم. یو خدا دی چې د حفیظ حفاظت کوونکې مخا کرپشن را کې نشته. خزانه به نه خرابو، ستاسو غنم وغیره کې به نقصان نه راځي. هغه وزیر د ملک د پاره خطرناک دی چې هغه کرپشن کوي او کرپټي. زه به کرپشن نه کوم، دوکه به نه کوم، او خزانه کې خیانت به نه کوم. او دویم نمبر علیم، پویه مې شته. الله راله پویه را کړې ده. اوس د یوسف علیه السلام صفت په پیغمبرانو کې د څو؟ د حسن. پیغمبرانو کې د هغه امتیازي خصوصیت د څو؟ د حسن. لکه داسې ده حضرت موسی علیه السلام چې دی د هغه پیغمبرانو کې صفت ده چې الله سره خبرې کړې دي. حضرت ابراهیم علیه السلام خصوصیت ته خاصه دوستانه ده خلیل الله. او د موسی علیه السلام کلیم الله نجی الله ده. د قرنګي د عیسی علیه السلام روح الله. د دې یو خاص صفت ده په پیغمبرانو کې چې هغه حسن ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زه بره معراج ته تلم، یوسف علیه السلام مې ولیده. الله دونه حسن ورکړی چې د ټول مخلوق نیم حسن خدای غله ورکړی. نو په کار دا ده چې بیا داسې ویلې وي چې انی حسین جمیل، اجعلني على خزائن الارض اني حسين جميل. ما په ځمکې په خزانو مقرر کولې زه ډېر زیات ښایسته یم او ډېر زیات ښکلې یم. نه، د ښکلېوالي هغې سره څه تعلق نشته. تعلق هغې سره د علم دی. اني حفیظ علیم. زه کرپشن هم نه کوم، زه صحیح امانتګر یم، حفاظت کوونکی یم د خزانې او د فصل، او علیم علم مې شته. نو هغه شی ولا ورکو، د هغې برکت څه حاصل شو؟ ټول سیسټم یې ولا برابر وچلو. قحط راغی نو څوک پې نه شو، او د بار دنیا خلک به مصر راتل غلیله. او بیا فایده دا شوه چې د یوسف علیه السلام رونه هم خدای راوستل، پلار هم خدای راوسته، مور هم الله تعالی راوسته. د مور هم خدای پاک راوستله او پلار هم خدای پاک راوسته. او هغه ټوله بادشاهي د مصر حضرت یوسف علیه السلام ته الله حواله کړه. یا غلامو په مصر کې او یا پورا بادشاہی رب العالمین د مصر حضرت یوسف علیہ السلام ته حواله کړه. دا د علم برکت. دا د میانس کې یو خبره درته کومه. مونږ د جومات دپاره ما تېره جمعه هم درته ویلو د جنریټر ډېر سخت ضرورت دی، ځکه مونږ لا خو شمشاد حاجي صاحب د الله تعالی مغفرت نصیب کړي، الله دې په قبر انوار نازل کړي. بچي ډېر خالقان دي. د جنریټر تار هغه مونږ له راکړی دی، دلته تار راوستل د جنریټر، خو په هغې باندې یو خو فاصله ډېره زیاته ده، او چې پکې پې لږ زیات ولګو نو بیا هغه کار نه کوي. نو اراده مو دا ده چې مونږ دلته خپل یو جنریټر د جومات لا جوړو، او په هغې ډېره خرچه راځي که نه، ډېره خرچه پې راځي. نو تاسو څومره ملګري چې دوستان هغې نه مطالبه ده، مونږ خو د جندې مندې نه غواړو، تاسو ته پته ده. دوستان مې ډېر دي، یو دوه ملګرو ته مې وویل اوس به 2-3 جنریټره پې دلواله، خو نه زه هغه قصه نه کوم او نه چاته داسې وینا کوم. او تاسو د جمعې د جومات زمونږ ملګري یې، او دا دی کې الحمدلله د حدیثو درس هم دی په دې مدرسه کې، د قرآن درس هم دی پکې، او زمونږ د جمعه هم ده پکې. د دې ډېر الحمدلله د دې ته بیاناتو یو ډېره ښه فایده روانه ده. نو تاسو چې څومره ملګري یې، که داسې څوک وي چې هغه پکې پوره امداد، ځکه په جنریټر څه 1 لک روپۍ لګي کم و بیش. نو که څوک داسې وي، ځکه ډېر لوی د ثواب خبره چې رښتیا خبره ډېره لویه ثواب خبره ده.
تاسو ته فائدہ باندې د حدیث طالبان بتایلی جمعې مرګي دلته کې ذکر کیږي تصوف خدمت زمونږه فائدہ احمد قاری صاحب کوي هغه فائدہ هم ده یو جامع خبره ده او ډېر لوی ثواب بس تاسو کېږي ډېر لوی اجر او که داسې نه نو مرګري پکې لږ د زړه د اخلاص نه که تاسو یې ثواب شته د زړه د اخلاص نه داسې د 10 روپو د 15 روپو چنده نه د زړه د اخلاص نه نو ډېر لوی ثواب دی اجر نه ما سره دی نه فائدہ احمد سره دی او نه بل چا سره دی الله سره دی الله دین سره نو د زړه د اخلاص نه صادر ګرځي او کدی نه بغیر هم څوک داسې 20 دوستان چې هغې پکې لږ زیات مدد کولی شي نو خیر دی مونږ ته بیا ځان له ووایه یا ما ته ووایه دوی ته نو بیا به څه طریقه به برابره کړو او د عمر دوی عمر ګرې د خپل طرف نه جومات چونه شروع کړې ده دا جومات زمونږ واقعي ډېر شوی الله دې ولا اجر او برکت ورکړي او رب العالمین دې د دې اجر ولا په دواړه جهانه باندې نصیب ورګرځولي کې دې سکونو میانځ کې پوره وګرځي چې دا مرګري تعاون در سره وکړو نو زما وروڼو دا د علم برکت یو دریم مثال در کوم د علم د برکت د جالوت یو بادشاه ډېر ظالم د هغه په زمانه کې الله تعالی طالوت دا هغه ته په زړه کې واچولو چې ته د دې جالوت مقابله وکړه نو هغې دپاره طالوت یو لښکر تیار کړ چې لښکر یې تیار کوله نو لښکر له چې کوم مشر مقرره و په هغې اختلاف و لویه کارنامه وه نو هغه لښکر له چې کوم مشر مقرره و بادشاه چې کوم د جالوت ته مقابلې لپاره لښکر مقرره و نو له هغې یو وی ما مقرر کا بل وی ما مقرر کا بل وی ما مقرر کا نو هغه د هغې دپاره چې کوم مشر مقرره و نو هغې ولا طالوت مقرر کا طالوت ولا مشر مقرر کا نو چا وی چې دا غریب سړی او دی په ټولو خلکو کې غریب و وی دا غریب سړی دی مقرر کا دا خو ډېر عجز سړی دی لم یؤتا له سعة من المال ده خو مال نشته دولت نشته او واقعي رښتیا خبره چې د غریب خبرې له څوک توجه نه ورکوي او چې غټ مالدار سړی یې مشر نو هر چا به خبرې له توجه ورکوله نو مشري داسې سړي له پکار ده هغه په دلیل کې سوی قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وی ګوره د مشرۍ دپاره څوک پکار دی هغه سړی پکار دی د فوج د مشرۍ دپاره د فوج د مشرۍ دپاره هغه سړی پکار دی چې خو طاقتوري هندو کې نه د ذهن نم طاقتوري د وجود نم طاقتوري ځکه زمانه کې به چې کم کمانډر ان چیف و توره به هغه سره مخکې به جنګېده یاري هم نه کوي د ذهن نم تکړی د وجود نم تکړی او بل پویا علم پکار دی نو وی چې دا کم طالوت ما تاسو دپاره مشر مقرر کړ نو دله الله څه ورکړي زاده بسطة فی العلم والجسم زاده بسطة فی العلم والجسم دله خدای پویه ورکړي دې ځکه مشر مقرر ګوره د دې قرآن د دې آیت نه معلومیږي چې هغه سړی به د فوج مشري چې هغه کې وجود والا زاده بسطة دا مطلب نه چې غوښې پکې ډېرې دي لکه د بشیر جان په شان دی خو بیا د ګرځېدو ني هغه مخکې نه جهاد څنګه وکړي زاده بسطة فی الجسم دا معنا چې وجود یې دومره تکړه دی چې خلک یې لرې دی نه وویني که نه نو تیریږي او دا خو بهادر او علم پویه زیاته ده او په جهاد کې د پویې ضرورت نو وروسته قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فقتل داود جالوت واتاه الله الملک والحکمه دا هغې په لښکر کې حضرت داود علیه السلام هغه جالوت مردار که او چې څنګه یې مردار که نو هغه له بیا خدای پیغمبري م ورکړې ده او بادشاهي مولا خدای پاک ورکړه دا د علم برکت نو د مارونو علم چې دی دا د الله د طرف نه یو ډېره لویه رڼا ده هر پیغمبر د خدای عالم دی عالم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انما بعثت معلما انما بعثت معلما زه خدای دې لپاره لېږلی ما چې خلقو ته د خدای دین ورسوم معلم استاذ ته وایي د الله استاذ لېږلی ما علم بل ته ښودونکي چې د بل چاته علم وښیمه د الله معلم لېږلیم دنیا ته نو معلم به هلې چې په خپله خو علم وسري که نه چې چاته علم نه ورځي یو سړی هغه په سکول کې استاد و نو صاحب هغه
پا اردو پا کتاب کے راغلی وی درخت میں چیل بیٹھا ہے نو چیل پا اردو کے ٹپوستا ہوئی نو آغا ترجمہ کئی وی درخت میں چیل بیٹھا ہے وی پا اونا کے چیلے ناستے نو چاوتوی دهر خدای بندا وی چیلی اونی تا سنگا خیجی وی دا غرونو چیلی اونو تم خیجی وی اخوار خو نه پوهیده کنه چې چیل چې دی نو دا خو ټپوس ته وایي نو چې یو سړي ته خپله پوهه نه ورځي بل ته بس خاورې پوهه وښایي نو د مارونو یوه خو دا خبره شوه چې علم هغه رڼا ده چې خدای پیغمبرانو له ورکړی علم هغه صفت ده چې د الله خپل صفت دی علم دا الله صفت دی الله په خپل علیم او خبیر دی او پیغمبرانو له خدای پاک علم ورکړی دی نو علم د دین دا ډېر لوی نور دی او ډېره لویه رڼا ده دا یو خبره شو دویمه خبره درته وکړم د علم متعلق د برکاتو زموږ د دنیا دې زمانه کې چې کوم رواج دی نو خلک د علم په مقابله کې د دنیا د هنرونو له ترجیح ورکوي د دنیا هنر له د دنیا دا چې کوم صناعت دي هنرونه دا درته اوس ښیم ټیک ته بېشکه انجینري دا د کمال شی دی بېشکه ډېر لوی د کمال شی دی د کمال شی انجینرینګ نه دی ډاکټري طب نه دی د کمال شي د انسان دا غوږ نه دی دا سترګه نه ده دا خوله نه دا نعمتونه دي بېشکه مونږ یې منو نعمتونه د خدای دي انسان ته په دنیا کې ډېره لویه فایده روانه ده او د آخرت فایدې هم ترې روانې دي نه انکار نه کوو خو د کمال شی نه دی که د کمال شی وی که نه د کمال شی نو دا به صرف او صرف الله تعالی انسان له ورکړو حیواناتو له به نه ورکړو زما سترګې نعمت د خدای دی زه پرې د دین کار کولی شم د کمال شی نه دی که د کمال شی وی نو بیا انسان له خدای د کمال شی ورکوي حیوان له نه ورکوي د سترګو زیات طاقت زما نه د پیشو دی د پیشو زما په تیاره کې هغه نظر نه لګېږي کم نظر چې په تیاره کې د چا لګېږي د پیشو لګېږي او دا د پوز سیسټم زما نه زیات چې دی د میږي دی ما ته پته نه لګي په کوټه کې چې دی کې خواږه پراته دی او که نه دي پراته او دا طاقت خدای پاک چاله زیات ورکړی دی میږي له لږ ځای کې ته خواږه کېده اوس ورپسې ګوره چې هغه ورپسې کم نه لین را روان کړي وي او د غوږ دا طاقت دا د انسان په مقابله کې د کوني نه زیات دی کوني پېژنئ که نه دا سارو کې چې پخوا چې به د خلکو غلاګانې کولې غلو نو دا کوني به یې ځان سره ګرځول نو کونی به په ځنګل کې باغی ګرځېدل نو کونی له به په خپه کې تاره چولې دا به ورسره مستقل وو نو هغه کونی به په ځنګل کې پرېښود نو کونی خو څاروي پسې زور کوي چې هغه څاروي له ځان رسوي نو چې کونی به کم خوا روان شو نو دوی به وایي دې خوا قافله ده دې کونی ته پته ولګېده کش پشې واورېدل د غوا میخې د څاروي کش پشې واورېدل نو چې دوی به په هغې طرف روان شو نو واقعي دلته به قافله کې خامخا څاروي وي نو هغه به یې لوټ کړله او که د خولې جبې طاقت د کمال وي خو د ما په خیال د خر نه کامل شی به بل نه نو د خر په شان غټ اواز بل څوک کولی شي د خر په شان اواز به څوک وکړي او که د وجود طاقت دا د کمال شی وي چې طاقت د زمري نه د کمال شی به بل کم او که د وجود لوړوالی د کمال شی وي نو د اوښ نه لوړ شی بل نشته کم دی نه ښکاري یا د اتي نه مضبوط درونوالی بل شی نشته دی او که ته وایې چې نه د کمال شی چې دی نو هغه څه شی دی عقل د انسان او پوی او شعور د شعور نو دا د شاتو د مچې په شان شعور د بل چا نشته دی زما انجینیر چې کلم انجینیرینګ کوي نو بغیر د اسبابو د آلاتو نه نشي کولی یو ګلکال چې تاله دیوال وی نو هغه شی څه دی هغه ګونګلو چې هغه ویزان کړی وي څه ورته وایي سال ورته وایي او هغه مزې چې ورسره نیزه دی د نیغ دیوال وایي چې معمولي رقي نو هغه ګونګلو به ویزان کي چې د دیوال سیده والی به معلوم کی ښکته پورته او هغه شی به رواني او دا ګوټ چې برابروي نو د ګوټ دپاره یا خښتې کېږي او یا پکې هغه څه ورته وایي هغه ګوړیا پکې کېږدي نو هلی برابروي ګلې نه شي برابرو سوال نه پیدا کېږي او انجینیر چې کله خپل انجینري کوي نو هغه سره خپل اسباب او آلات دي د هغې نه بغیر یې نشي کولی او په رڼا کې به یې کوي چې ته به د ګیل کار نه لیدلی چې د شپې به کار کوي د شپې راته نه ښکاري انجینیر به د چېرته نه کتلی چې پول او کارخانه جوړوي د شپې جوړوي او که جوړي ځان ته به یې غټ لایټ لګولي لیکن دې خوا د شاتو مچۍ ته وګوره د شاتو مچۍ په پیټۍ کې دننه چې ښه تیاري ګورې دا کار کوي چې لږه رڼۍ د پیټۍ نه به تښتي ښه تیاره کې دننه ځان له سیټ کورونه جوړ کړي پنځه ګوټه ده که شپږ ګوټه کور یې ځان له جوړ کړي د شاتو مچۍ او یو داسې په سیدی کې جوړ کړي نو ورسره سر شته او نو ورسره مزه شته نو ورسره پیمانه شته او د شاتو د مچۍ د کورونو چې کم دیوال دی
دومره مزیدار اعلی دیوالونه یو دیوال او بل دیوال د یو بل نه ویښته برابر فرق نه لري کوم ځای نه خشته اعلی نظام روان کړی دی څوک مچۍ لګیا دي خپل چې دی کوم باچا دی هغې تکوین وایي ملکه ورته وي هغې له خوراک راوړي او څوک بچو له خوراک ورکوي د بچو چې کوم خوراک دی او هورایل جیلی ورته وایي چې د بچو له 3 ورځو پورې یا 4 ورځو پورې دوی مخصوص خوراک ورکوي او بادشاه له ټول عمر ورکوي ما د یو سړي نه اورېدلي د یو ډاکټر نه وایي دا چې کوم خوراک د شاتو مچۍ دی بچي له ورکوي 3 ورځې او د بادشاه له ورکوي وایي که دا خوراک بوډا سړي وخوړ ځوانېږي خدای کم دی نه د دې په نوم رایلجیلي څه قسمونه په دې ډاکټرانو په ادارو کې رسېدي دي خو هغې کې چې ته زرمه فیصد هم دا شی نشته ډېر معمولي شی دی د کم ځای نه را پیدا کوي دا موم د کم ځای نه را پیدا کوي بعد لګیا دي او هغې صاحبه د شاتو دا مچۍ چې دا کم دغی دا شات جوړ کړي ما دې پیټۍ کې غرار د یو ډایرکټر نه مې تپوس وکړو مې دې پیټۍ کې دا غرار ولي دا دننه ته به یې ګنې څوک پکې چالو کړی دی وایي دا شات چې کچوي که نه نو دا مچۍ ورته دا وزرې وي د ببوزي په شکل کې د اوبه دې اوچوي چې دا شات ټینګ شي یا خدایه پاکه د الله نظام ته ګوره او څوک مچۍ راوړي اوبه د هغوی ډیوټي په دې ده چې اوبه راوړي څوک مچۍ راوړي په دې وزرو کې زیړ څیزونه نیولي ګل ورته وایي هغه راوړي هغه جمع کوي سټور کوي چې دا زما خوراک دی د بچو خوراک دی او څوک نور څیزونه راوړي څوک په پیټۍ د په خوله کې ناستي خوله کې چې د بار نه مخالف سره نشي مچۍ مخالفه مچۍ چې راځي هغوی یې دقه دی کې اول ججمنټ وکړي چې وی ګوري چې دا خو د ما د پیټۍ نه ده د بلې پیټۍ ده بس 15 شپږ پرې راغونډې شو په هغه ځای یې مړه کړي پرېږدي نه او چې ورته پته ولګي چې دا خو د ما پیټۍ والا ده مخکې هلته کې ورته ګېټ لګېدی نو بیا پرېږدي چې داس په مخه دې ښه ورځه پې څوکیدارې مچۍ بېلې ناستې دي دلته او دا مې اوریدلي دي چې بعضې مچۍ څوکۍ کوي هغې بار ګرځي را ګرځي لکه دا ملک جس چې بار ګرځي را ګرځي چې د بار نه څوک حمله ونه کړي هغې د پیټۍ نه بار ګرځي را ګرځي ګوري را ګوري چې د بار نه غلطه مچۍ را نه شي کوم شات چې پاخه شي د پاسه پیسیلو لګوي بندي کړي چې دا خراب نه شي دومره نظام دا شعور خدای پاک دوی له نه دی ورکړی او چې د پیټۍ سینګ کېښوده 100 پیټۍ کېده 100 پیټۍ په یو ځای پرتې وي د یوې پیټۍ مچۍ بلې نه ورځي د هرې پیټۍ مچۍ به دي دا په سوونو ګزه مزل به کوي او دا خوراکونه به راوړي او هره مچۍ به خپلې پیټۍ ته ځي د خپلې نه بغیر بلې ته ورتې هم نه شي دا نظام چې خدای د شاتو مچۍ له دا انجینیرنګ نظام څنګه خدای ورکړی هلکه طب د هغې یو مثال قاري طیب صاحب لیکلي دي په خطبات حکیم الاسلام کې وی چې یو زمونږ په شهري علاقه کې اوسېدلو یو ځل ده وی تللی و ما باندې ته خپلوانو رشته دارانو کړه وی چې هلته لاړم نو هغه ماحول مې ډېر خوښ شو چې دلته کې خو نه شغې شته او نه شور شته دی او زمونږ په شهري علاقه کې خو غر غور دی او لوګي دی او دوړې دي او دا د لکشو مکشو پر دی دا وی هغې ته وي چې ستاسو خو ډېر ښه ماحول دی او ابو هوا ډېره ښه ده هغې وی چې واقعي ابو هوا ښه ده ماحول ښه دی خو موږ د بیزوګانو نه ډېر تنګ یو ځنګل نه راځي ډوډۍ رانه تختې کټوې تختې جامې تختې وی په غم اخته یو وی ما وی چې اوس به م ته خلاص کړمه وی څو ملګري یو ځای شو او وی لاړم د بازار نه مې زهر راوړل او وی ډوډۍ م پخې کړه زهر هم پکې په یو خاص اندازه باندې واچول چې ورېږه دا اوس به دا ډوډۍ به کېږي او شل 15 بیزوګانې دله اوس مړې کړم سبا به دله مړې کړم بل خلاص به کړم وی چې ډوډۍ کې م زهر واچول باره